السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو پخیر. تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم 12مه چې د 2025 زیږدیز کال د نومبر له 3 سره برابره ده. زه صافی مو تاسو ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. اسرائیل پر غزې او جنوبي لبنان بریدونه کړي، د مرستو کمښت او د مرګونو شمېر لوړیږي. او د بریتانیا د پارلمان غړي جیرمی کوربین وایي سودان د بشري ربړونې ښکار دی، بریتانیا د اماراتو ته د وسلو پلور ودروي. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. اسرائیل پر غزې او جنوبي لبنان بریدونه کړي، د مرستو کمښت او د مرګونو شمېر لوړیږي. په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند تړون روان دی، فلسطینیان وایي د خوړو کچه لا هم کمه ده او مرستو ته لاسرسی نه دی ښه شوی. د ملګرو ملتونو د یوې سروې له مخې د غزې نږدې نیمو خلکو ویلي چې د خوړو وضعیت د اوربند وروسته هم هماغسې خراب یا لا بدتر شوی دی. د راپورونو له مخې اسرائیلي ځواکونو په جنوبي غزه کې 3 فلسطینیان وژلي او په غزې ښار کې په ډزو څو ماشومان ټپیان کړي هم دي. په ورته مهال د اسرائیلي ځواکونو په بریدونو کې په جنوبي لبنان کې 2 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. دغه بریدونه له هغه وروسته زیات شوي چې اسرائیل د حزب الله پر ضد د عملیاتو د پراخېدو ګواښ وکړ. بل لور ته اسرائیلي حکومت د داسې قانون ملاتړ کوي چې د فلسطیني ترهګرۍ په تور کسانو ته د اعدام سزا معرفي کړي. د فلسطیني بندیانو ټولنې دا اقدام د بشریت پر ضد جنایت بللی او ویلي چې اسرائیل لا وړاندې د فلسطینیانو بې محاکمې وژنې ته دوام ورکړی و. جیرمی کوربین وایي سودان د بشري ربړونې ښکار دی، بریتانیا د اماراتو ته د وسلو پلور ودروي. د بریتانیا د پارلمان مخکښ غړي جیرمی کوربین د بریتانیا د بهرنیو چارو نوي وزیر ایویټ کوپر ته په یو لیک کې خپلې ژورې اندېښنې څرګنده کړي چې د سودان خلک د سختو ربړونو سره لاس او ګریوان دي چې تصور یې نه کیږي او نړیواله ټولنه د غلي سیلاني رول لوبوي. کوربین د کارګر ګوند پخوانی مشر دی او د یرغلونو خلاف یې غږ پورته کړی. نوموړي لیکلي چې په الفاشر ښار کې د چټک ملاتړ ځواکونو له لوري د بېګناه ولسي وګړو ډله ییزې وژنې او د متحده عرب اماراتو لخوا دې ډلې ته د وسلو برابرول د سختې اندېښنې وړ ښکارنده دي. جیرمی اوس د ستاسي ګوند په نوم د نوې سیاسي ډلې مشر دی چې هڅه کوي په بریتانیا کې د سیاست انډول ته وده ورکړي. د سیاله ډله د ریفورم یا اصلاح په نامه ښي اړخي توندلارې ډله ده چې د ټرمپ له سیاستونو او لیدلورو څخه الهام اخلي او د کډوالو مخالفت کوي. دې لپاره د جیرمی کوربین غږ په بریتانیا کې اوریدل کیږي. هم د ټینګار کوي چې بریتانیا باید سمدلاسه له اماراتو سره د وسلو پلور تړونونه وځنډوي، ځکه همدغه وسلې د شخړو، جګړو او وحشیانه کړنو د دوام مټ ګرځېدلی شي. د عفو نړیوال سازمان هم د بریتانیا وسلو پلور د نه سپین کېدونکي کړنې په توګه یاد کړی دی. په خپل لیک کې کوربین دا هم څرګنده کړې چې د لندن د سودان اړوند کنفرانس ته د اماراتو بلنه او د سودان د اصلي استازو نشتوالی د سولې بهیر ته سخت زیان اړوي. نوموړي دا کار د بریتانیا له اخلاقي دریځ او ژمنو سره په ټکر کې بولي. کوربین زیاتوي د سودان د خونړۍ جګړې د ختمولو او یوې کره او پایداره سولې ته د رسیدو لپاره باید بریتانیا په خپله ونډه واخلي، نه دا چې د وسلو له صادرولو سره د جګړې اور نور هم تود کړي. چین د اټومي ازموینو پټې ادعاوې رد کړي، واشنګټن ته د بندیز د دوام غوښتنه کوي. چین د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه ادعا رد کړې چې ګواکې بیجینګ په پټه توګه اټومي ازموینه ترسره کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماونینګ ویلي هیواد یې د اټومي وسلو د ازموینې د درولو له کلنۍ هوکړې سره وفادار دی او هیڅ ډول سرغړونه یې نه ده کړې. ټرمپ ادعا کړې چې چین، روسیه، شمالي کوریا او پاکستان پټې اټومي ازموینې کوي او امریکا باید له هغوی وروسته پاتې نشي. دا څرګندونې هغه مهال شوي چې ټرمپ غواړي امریکا ته د ازموینو د بیا پیل اجازه ورکړي. ماونینګ ټینګار کړی چې چین د اټومي وسلو د نه لومړني کارولو تګلاره لري او د دفاعي ستراتیژۍ پر بنسټ خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکوي. هغې له امریکا غوښتنه وکړه چې د ازموینو له بیا پیل کولو ډډه وکړي او د نړیوالې خلا وسلو هوکړې ته ژمن پاتې شي. امریکا له 1992 کال راهیسې اټومي ازموینه نه ده کړې. چین او روسیه هم وایي چې له 90مې لسیزې راهیسې ازموینه نه دي ترسره کړي، خو روسیې وروستیو کې د ځینو نوو اټومي وسلو ازموینې تایید کړي دي. سره له دې چې د ټرمپ له اعلان وروسته په امریکا کې ګډوډي خپره شوه، ځکه د انرژي وزیر څرګنده کړه په پام کې نیول شوې ازموینې به بې چاودنې سیستمي ازموینې وي، نه اټومي چاودنې.
او د پای خبره ده چې په هند کې د ترافیکي پیښې پر مهال لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي. په هند کې د تلنګانه ایالت په خانپور ولسوالۍ کې د یوې خونړۍ ترافیکي پیښې له امله لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او ګڼ نور ټپیان دي. پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د شګو یو بر ټرک د مسافرو ډک بس سره ټکر شو. د راپورونو له مخې د ټکر شدت ډیر لوړ و او د بس ډیره برخه ویجاړه شوې ده. د پیښې په ځای کې د ژغورنې ټیمونه رسېدلي او ټپیان یې نږدې روغتونونو ته لیږدولي. ځینې ټپیان د وژونکي حالت په اړه راپور شوي دي. په هند کې د ترافیکي پیښو کچه لوړه ده چې د خراب سړکونو، د موټرو خراب حالت او د قانون نه پلي کېدو له امله هر کال زرګونه کسان ژوند له لاسه ورکوي. بهرني خبرونه همدومره و. د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښ یا موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله په امان.